पाक सरज़मीं शादबां ईश्वरी हसीन शादबां हाला کنور وای دی له مل سره څومره مینه ده په خوب کې هم لګیای چې پاکستان زنده باد شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ شکریہ پاکستان پاکستان داسې چلو شو یاره اوبه خو نه راځي بابندې پاپا لاړې که څه اوبه شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ شکریہ پاکستان شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ شکریہ پاکستان شکریہ شکریہ پاکستان بالله غلې زویا شکریہ یو بچی دا خو 10,000 روپۍ بالله غلې پاپا په ټول خلک پسې ډېر بالله غلې دی ولا په ټول خلکو پسې ډېر راغلې زوی په خیر دی زمون پاکستان دی شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ زم بچی دا بیلډ کوم او تاسو په کور کې شکریہ ادا کوئ نن د جشن آزادۍ ورځ ده شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ شکریہ پاکستان شکریہ پاکستان ورګه دا غړې وته ګرم کو او د دې ملک حال اول نه پکې ځان خبر کو کنه اولو 100 روپۍ پېټرول ګران شو الا غوړیم ګران شو وړم ګران شو اوهو ګیسوم ګران شو یا پروردګار خو زه خیر دی بیا شکریہ پاکستان شکریہ اوس سار دی دته ګوره دا اوس بیا راغی خیرات ټولولو هلکه نشته ځه هلکه نه پوهېږ په خبره ماتې نشته جی مات والے جی پزور آلو جی جی خدای ته وګوره ډز ونه کې خو څه شی بالی جی پزور دا ګاډی الو ښه په طریقه راکوشي جي راکوشي الله دې خوشحاله کړه ما څه ونه کوزېږم جي کور ته لاړ چې یخ چیپ اوس کې نه رشته ګرم یخ پو کې برابر دی شکریہ پاکستان سیده ځه سیده په شا ونه ګورې جي ځه سیده ځه یاره خو شکریہ پاکستان خدای یا خدای پاکه چې په بل ملک کې دې نه پیدا کړی په پاکستان کې دې پیدا کړی یم نو داسې په اسانه ګاډی خلک الي په بل ملک کې داسې په اسانه ګاډی څوک اخیستی شي یا الله ستا لاک شکر دی چې په پاکستان کې دې پیدا کړی یم شکریہ پاکستان شکریہ پاکستان शुक्रिया पाकिस्तान शुक्रिया पाकिस्तान शुक्रिया पाकिस्तान शुक्रिया माती बचका माती बचका माती बचका माती बचका अस्सलाम
السلام علیکم مرګرو په دې ټایم کې زه د روپیوال میک سره د لګړ بګړ نیوز حاضر یم مرګرو تاسو یې نه چې ډېر د افسوس خبره ده یو کس ولګي بل کس یې ویشتو او مرګرو ډېر د افسوس خبره ده چې دې خو هم چوکۍ ده دې خو هم چوکۍ ده خو په دې منځ کې دا واردات څنګه شو په دې انسان کې اوس هم ساشته خو دومره څوک نشته چې راشي او دا سړی چوت کي چې هسپتال ته ورسوي خو مرګرو زه دا وایم چې د روپیوال میک سره لګړ بګړ نیوز والا تاسو خو راغلي دي او ټول مینه تاسو ته خبر را رسولې خو دا سړی صاحب کې اوس هم په دې ټایم کې شته چې ربا ستا لاک لاک شکر دی چې دومره ښکلی او ښایسته ملک تېره الله کړی زما ربه د معدنیاتو پکې څه کمی نشته د ذخایرو پکې څه کمی نشته ربه خو که کمی دی نو صرف او صرف د انصاف کمی دی د نظام کمی دی د عدل او انصاف کمی دی ربه د غدارانو سره مرسته ده ربه د مظلوم په سر باندې خپېږ دی ربه دا ملک د غدارانو په لاس کې دی ربه دا ملک په 14 اګست یو پیرې بیا د دې غلو ډاکوانو نه وزګار کې او د یو داسې لیډر په لاس کې ورکې چې دلته خوشحالي راشي دلته امن راشي دلته غریب د سکون ساه والي ربه او دا ملک مخ په وړاندې لاړ شي شکریه پاکستان شکریه پاکستان مرګرو په دې ټایم کې زموږ سره اوسئ چې مخکې څه کېږي تاسو ته به صورتحال ښایو یو ځوان راغی چې دا مریض هسپتال ته رسوي خو پته نه لګي چې دا مري او که بچ کېږي او د روپیوال میک سره موږ له اجازت راکوي لګړ بګړ نیوز والا زه اوس ښار نه یم ځکه خپلو شورګرو ته اوبه پرېږدم